چې خپل وطن مو دی د دغه خاورې د دې خاورې څخه مو د هوا څخه مو استفاده کړې د اکسیجن څخه مو استفاده کړې د تعلیم مو کړی د کونډې رنډې په پیسو مو تعلیمات کړي دي. حق لرو چې په خپل وطن کې ژوند وکړو، حق لرو چې په خپل وطن کې کار وکړو، حق لرو لکه نور افغانان چې دلته کار کوي موږ هم کار وکړو. دا د افغان حق دی چې په افغانستان کې ژوند وکړي، په افغانستان کې کاروبار وکړي، د افغانستان د اصولو مطابق. البته نو خوشبخته یم چې د خپلو دوستانو سره یو ځای راغلو. مننه کوم د دعوت د کمیسیون د مشرتابه څخه چې موږ ته دعوت راکړی. واقعا څنګه چې محترم وثیق صاحب وویله په ډېر قدر راغلي یو تر دغه ځایه پورې. انشاءالله په آینده کې به هم مطمئن یم چې په عزت ژوند وکړو.